حمید حسن د کرکټ څخه خدای پاماني کوي. تر کرکټ پرېښودو وروسته به حمید حسن څه کوي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تر شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د تاریخ نه تکرارېدونکی لوبغاړی حمید حسن له یو ورځني کرکټ څخه مخه کوي. حمید حسن چې د افغانستان د ملي لوبډلې تکړه تیز توپ اچوونکی و، د پښې د ټپي کېدو له امله ډېر وخت له ملي ټیم سره نه و. حمید حسن چې اوس مهال په نړیوال جام کې لوبیږي، پرېکړه یې کړې چې تر دې ټورنمنټ وروسته به نور 50 اوریزې لوبې نه کوي. حمید په یوه نوې مرکه کې ویلي چې په عموم کې کرکټ نه پرېږدم، 100 اوریزې لوبې به کوم او هڅه کوم چې کمنټري هم وکړم. حمید حسن چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې یوه وکټه ترلاسه کړې، خو بیا یې هم اقتصادي بالینګ کړی، یعنې منډې یې ډېرې نه دي ورکړې. دی وایي چې دا نړیوال جام به زما لپاره یادګاري او وروستی وي. دی وایي چې هڅه کوم تر نړیوال جام وروسته د 2 کلونو لپاره 100 اوریزې کرکټ پرې نه کړم. حمید وایي د راتلونکي دپاره مې جدي پلان نه دی نیولی، خو چې هر څنګه وي د کرکټ څخه نه ځم. یا به کوچ دنده په مخ وړم، یا به د بورډ په اداره او یا هم کمنټري کوم. خو دا پلان به هغه وخت جاري کوم چې په مجموع کې کرکټ ته خدای پاماني ووایم. تاسو د حمید حسن په دې پرېکړه څه نظر لرئ؟ نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.